د مزار شریف ښاروال مولوي قدرت الله طارق په ټولو وړو او لویو پانګوالو غږ وکړ چې د ملي پروګرام د پیاوړتیا په برخه کې هررخیزې هڅې وکړي او د اسلامي امارت مسؤلین به ورته د اصولو او مقرراتو له مخې ټولې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي د یاد شرکت د څانګې پرانیستنه په بلخ ولایت کې د اسلامي امارت د مسؤلینو د ملاتړ څرګند مثال وباله او ډاډ یې ورکړ چې له خصوصي سکتور څخه به هررخیز ملاتړ کوي. تقریبا پارسال پتر تابعیم ساله که ما کتی نفس یکجای شدیم و مشکلات ما و از اینا یک به دیگه حل میشه. 56 پروژه است. در 56 پروژه در چند روز 6 دیگهشان تکمیل میشه. با جریان است که ما از کارایشان خوش هستیم و چیزی که ما گفتیم اونا همو تو کده و چیزی که اونا همو براورد و کانال و دیگه و پلچک و سرکسازی و همه چیزا را کده اونا با مو حساب خود که ما برشان گفتیم همو تو پیشم رفته. له بلې خوا د یاد شرکت مسؤل عتیق الله وهابزاده وایي چې د کاري فرصتونو د برابرولو او د مناسب میکانیزم او نورو اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه یې دغه ځای د 50,000 امریکایي ډالرو په لګښت فعال کړی دی او د بلخ ولایت خلکو او دولتي ادارو مسؤلینو ته یې ډاډ ورکړ چې شپه او ورځ به د دولت او خلکو په چوپړ کې وي. کارترانات بلاک 4 ماه یک پروژه سنکاریست است سایدرینای دو بغل است تقریبا 472 متر است دیگه روزانه تقریبا 70 تا 100 نفر ما اینجا کار انداختیم چون به خاطر که این پیسه رو مقابل هم تو برشان نمیتن مقابل کارشان پیسه میتن یونفس و یونفس برای لوکال کمپانیا برای کمپانیای قراردادی داخلی بعضی این پروژه رو برای کانترکت دادن که کار از این کمپانی یا سرسبیل پیش برن. په پای کې د مزار شریف ښاروال د بلخ ولایت د استخباراتو مرستیال او د اسلامي امارت د یو شمېر مسؤلینو په حضور کې په مزار شریف ښار کې د ټویټا موبلای شرکت نمایندګي پرانیستل شوه.